داسې یو اپلیکیشن مې درته راوړی دی چې تاسو کولی شئ د پبجي دپاره یوسی هم واخلئ ترنه او یا هم پیپل ته نه پیسې لیږلی شئ یا هم موبایل لیجنډ ډایمنډ واخلئ لارډ موبایل ډایمنډ واخلئ فری فایر ډایمنډ ترنه واخلئ او همداسې ګیم دپاره تاسو دې نه ډایمنډ اخیستلی شئ خو مین زه راځم د پبجي یوسی ته زیات ملګري غواړي چې موږ د پبجي یوسی څنګه ترلاسه کولی شو فری کې نو هغه کسان چې غواړي د پبجي دپاره یوسی ترلاسه کړي فری نو دا ویډیو دی مکمل ګوري یعنی مس سکیپ کوئ تاسو ته مکمل پروسیس ښیم دلته کتلی شئ پبجي یوسی نو دلته تاسو وګورئ په 2000 چې کوم پوینټونه دي په دې باندې 2000 کوینز 2000 سټارونو باندې تقریبا یعنی 14 یوسی کېږي 4300 باندې کېږي یو 10 یوسی په 8600 کوینز باندې کېږي 3 یوسی همداسې تاسو ګورئ دلته 8300 کوینز باندې تاسو درکوي 240 یوسی نو دلته تاسو ته زه پروسیس ښیم په دې ویډیو کې مکمل چې دې نه څنګه تاسو د پبجي دپاره فری یوسی ترلاسه کولی شئ پایپل ته یې لیږلی شئ او یا هم غواړئ د فری فایر ډایمنډ پرې واخلئ دا هر څه تاسو کولی شئ د څه شي نه نن دغه اپلیکیشن چې زه تاسو ته کوم ښیم د دې اپلیکیشن نه نو په ویډیو کې موږ سره اوسئ مکمل پروسیس طریقه درته ښیم السلام علیکم ویورز زم رحمان الله د ټیکنیکل رحمان یوټیوب چینل څخه نو دغه د ملګرو دا اپلیکیشن ده چې دین تاسو کولی شئ چې کوم تاسو ته د ویډیو په سر کې ویلي تاسو د پبجي لپاره یوسی پیپل پیسې فری فایر لپاره ډایمنډ هر څه تاسو ترلاسه کولی شئ د دې اپلیکیشن لینک په ما تاسو ته درکړی وي د دې ویډیو په کمنټ کې یعنی د دې ویډیو اول کمنټ تاسو وګورئ ما پن کړی ده دغه کمنټ کې ما تاسو ته لینک درکړی ده د اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ هغه لینک نه چې کله مو ډاونلوډ کړو خپل موبایل کې انسټال کړو تاسو ته به دغسې دا خلاص شي دلته تاسو ته ګورئ ایر منی دلته به نیکسټ وایي یعنې داسې به سلایډ کوي بیا به دې خوا ته لاړ شئ ریډیم کوډ او اینډ هر څه تاسو ته راځي دلته خوا کې ورسره ګورئ دغه نشان دا به اوکې کوي چې کله مو دا اوکې کړه دا تاسو ته وایي چې کینسل او اګری نو تاسو به دلته وګورئ اګری باندې اوکې وکړئ چې کله مو اګری اوکې کړه ملګرو نو دلته تاسو ته وایي چې کنټینیو وت ګوګل خپل ایمیل نه ورته لوګین کېږئ جیمیل اکاونټ نه کنټینیو وت فیسبوک بیا د فیسبوک اکاونټ نه کنټینیو کېږئ ورته لوګین کېږئ او یا هم کنټینیو وت فون نمبر یا د موبایل نمبر نه ورته کنټینیو کېږئ خو زه ورته دلته کنټینیو وت فیسبوک اوکې کوم یعنې زه غواړم فیسبوک اکاونټ نه دې ته ساین ان شمه د اپلیکیشن ته نو دا ګورئ دا زما د فیسبوک اکاونټ دی فیسبوک اکاونټ چې تاسو سره ساین ان وي یعنې تاسو خلاص وي او مغه آی ډي بس تاسو د اپلیکیشن کې ساین ان شي نو دلته ګورئ الاو دا به نه پرمیشن غواړي بس تاسو اکاونټ جوړ شولو دی کې د اکاونټ جوړېدلو پروسیس یې همدا و اوس درته ښیم چې دې کې تاسو څنګه باید دغه د ام ګیمر دغه سټارونه تاسو څنګه ګټلی شئ اول به تاسو دا سټارونه ګټئ اول سر کې چې کله تاسو اکاونټ جوړ کړئ ملګرو تاسو ته 100 سټارز درکوي صحیح ده بیا به نیکسټ څنګه چلو کوي ملګرو دلته به راشئ نیکسټ صفحه کې تاسو ته د دې د سټارونو ګټلو یعنی باید اول دی کې تاسو سټارونه وګټئ چې کله سټارونه وګټل دلته کولی شئ بیا تاسو به څه وکئ د پبجي دپاره یوسی پې واخلئ او خپل پبجي اکاونټ ته یې لیږلی شئ یا یې پیپل ته لیږلی شئ یا فری فایر ته هر څه پې کولی شئ خو هم صفحه کې به په هم صفحه کې به تاسو دلته اول دغه سټارونه ګټئ دلته به راشئ ملګرو ټول نه مخکې په دې ځای کې وګورئ په دې گیم ته به راشئ ښه گیم ته چې کله راغلئ ملګرو په دې ځای کې تاسو ته وایي چې ریفرل اینډ ارن دا ګورئ دا به اوکې کوي چې کله مو ریفرل اینډ ارن اوکې کړه تاسو ته وایي چې هیو ریفرل کوډ نو دلته تاسو ته زه یو ریفرل کوډ درکومه دغه ریفرل کوډ به دې ځای کې تاسو ولیکئ تاسو ته 2500 سټار بونس درکوي ملګرو تاسو په سکرین کې نو دا کوډ به تاسو دلته ولیکئ او آی کې 5 UXDOTS نو سکرین کې مې ورته ولیکل دا به دلته تاسو ولیکئ چې کله مو دا ریفرل کوډ ولیکئ نو دلته خوا کې ورسره ګورئ ویلیډیټ د ویلیډیټ باندې به اوکې وکئ نو دلته تاسو ګورئ ان ټوټل 2500 کوینز ټو انلاک دس فیوچر ښه ملګرو دلته وایي چې اول تاسو باید 2500 کوینز وګټئ اوس موږ سره 100 کوینز دي ښه نو چې کله مو 2500 کوینز پوره کړل دی کې نو دلته به دا ریفرل کوډ بیا ولیکئ تاسو ته 2500 نور درکوي نو دا زه اوس کټ کړم اول صفحې ته ځو دی کې باید موږ اول 2500 کوینز وګټو دلته کتلی شئ اول تاسو ته آپشن درکوي په دې سر کې پلی گیمز نو پلی گیمز باندې چې اوکې وکړئ دلته تاسو ته ګیمونه راځي د ګیم کولو سره تاسو ته دا به ایکسپټ کوي په ګیم کولو سره تاسو ته
همدغه کوینز درکوي. تاسو دلته کوینز ګټلی شئ په گیم پلی کولو سره ښه. دا اول د ارنینګ طریقه ده چې دې کې تاسو سټار ګټلی شئ. دلته تاسو ته ګیمونه راوړي، تاسو ته وایي ګورئ دومره کوینز په دې باندې او تاسو ته لیول یې ښودري چې دې لیول ته ورسېږه. دې طریقې سره هم تاسو کولی شئ. ایپ ټاسک نو دلته تاسو ته بل ټرای ناو تاسو ته یو نوی اپلیکیشن ښیي چې دا اپلیکیشن انسټال کړه، یو ټاسک ونه ده که نه، نو دې سره هم تاسو ته کوینز درکوو، دې سره هم تاسو ګټلی شئ. نیکسټ درته ښیم بل ټیک ا سروې. دلته ګورئ ټیک یعنې تاسو دې کې زر کوینز ګټلی شئ. یو سروې ده، دا به تاسو کمپلیټ کوئ. دغه سروې تاسو نه معلومات غواړي، هغه به تاسو ورته لیکئ چې کله سروې کمپلیټ کړه تاسو ته زر کوینز درکوي په دې سره. اویلیبل سروې یعنې واچ ویډیو. نو دلته تاسو ګورئ تاسو ته وایي چې واچ ویډیو ان ارن. دلته سټارټ باندې به وکړئ لوډینګ ویډیو لوډ کېږي، تاسو ته ایډ راځي، په هغه ایډ کتلو سره تاسو ته کوینز درکوي، په دې تاسو ګټلی شئ. نیکسټ ته انوایټ نیو فرینډ ان ارن. تاسو ته وایي چې یو ملګری ورته انوایټ کوي، یعنې دلته تاسو ته شیر فیسبوک کې شیر کوي، واتساپ کې شیر کوي. دا چې کوم ملګری راځي دې کې اکاونټ جوړوي، تاسو ته 2500 کوینز تاسو درکوي. لس ټیکټ یې ګورئ what I will get. You will get 250 coins and 10 tickets. 2500 کوینز او لس ټیکټ به ته ګټې چې یو ملګری ورته انوایټ کوي، او ستا ملګري ته به یې هم ورکوي چې څوک راشي د اپلیکیشن ته. او بیا تاسو کولی شئ چې 10% د هغه د ګټې نه تاسو ته ګټ راځي. صحیح شو، دا یې بله طریقه شوه. دلته ګورئ ټاسک دی، آفر دی، سروې دی، لکی ډرا ده او لکی نمبر ده. نو ډېرې لارې دي پکې د ګټلو، د کوینز د ګټلو. ټورنمنټ ګورئ، ټورنمنټ باندې وکړئ، دلته هم تاسو ته ګیمونه راځي، دا به پلی کوئ. دې کې هم تاسو ټورنمنټ وګټئ، تاسو ته کوینز درکوي. نو تاسو ته ویل چې پلی گیمز، فری فایر بلاګ او داسې پلی کوایز. نو دومره طریقې د ارنینګ شولې. بیا به راشئ نیکسټ گیمز ته. گیمز کې وګورئ ډیلی بونس. نو دلته ګیټ ګورئ، ګیټ باندې وکړئ. دلته تاسو ته هره ورځ ټیکټ درکوي. ګورئ 2 ټیکټ یې ماته راکړي، بیا هره ورځ تاسو ته درکوي. ښه، تاسو ما سره 2 ټیکټ یې مخکې وې، 2 مې اوس ترلاسه کړي، نو 4 به شي. واچ ویډیو ټاسک، نو دا به واچ کوي. دلته ویډیو تاسو ته راځي، هغه به ګورئ، تاسو ته په هغې باندې کوینز درکوي. ټاسک آفر به وکړئ، دلته تاسو ته آفر یې درکوي، دا به کمپلیټ کوئ، په دې کې هم تاسو کوینز ګټلی شئ. ښه، ریوارډ ته راشئ. په ریوارډ کې چې کله تاسو کوینز پوره کوئ، تاسو دې نه بیا لیږلی شئ. PUBG UC پې اخلئ، پیپل ته یې لیږئ، یا ډایمنډ پې اخلئ، فری فایر، هر څه کولی شئ. پروفایل ته چې راشئ، پروفایل کې تاسو وګورئ دلته مای ریوارډ. په مای ریوارډ کې تاسو هغه څه کتلی شئ چې تاسو هیسټري چې تاسو کوم ځای نه ریوارډ اخیستلي ټول درکوي. اوس ما سره نشته ده. اکاونټ هیسټري، په پروفایل کې تاسو ته خپل د اکاونټ هیسټري ښیي. دلته تاسو خپل کوینز او ټیکټس کتلی شئ. صحیح شولو. نو دغه د ارنینګ طریقې ما تاسو ته وښودلې، دا ټول هیسټري تاسو ته ښیي. خو مین ما تاسو ته ویل چې 2500 کوینز ټول ناول تاسو به څه شي کې ګټلی شئ. دا تاسو کولی شئ چې فیسبوک کې لایک کړئ، انسټاګرام کې فالو کړئ، ټیلیګرام کې جوین کړئ، تاسو دا اپلیکیشن کولی شئ. نو دلته به اول چې کله تاسو 2500 کوینز پوره کړئ، یعنې ما سره اوس 100 کوینز دي. ښه، په دې کارونو سره چې کله تاسو کوینز 2500 شو، دلته گیمز ته به راشئ، ریفرل ان ارن ته به راشئ، او دلته ګورئ انټر کوډ. چې کله مو ریفرل کوډ کې دا کوډ ولیکه، نو دلته تاسو ته اپشن راځي، ورسره خوا کې به ګورئ ویلیډیټ باندې وکړئ. چې کله تاسو دا ویلیډیټ کړئ، تاسو به 2500 کوینز په خپل اکاونټ کې اضافه شي. خو تاسو به اول 2500 کوینز پوره کوئ، هغې نه بعد تاسو کولی شئ چې ریفرل نه د ریفرل کوډ نه 2500 نور واخلئ. تاسو سره به 500 کوینز شي. مای ارنینګ کې تاسو خپل ارنینګ کتلی شئ. کلیم ریوارډ، دلته چې تاسو ملګري کوم ځای نه انوایټ شي، دلته تاسو هغه ریوارډ کلیم کولی شئ، هغه کوین، هغه پوینټونه، نو هغه کوینز تاسو بیا ترلاسه کولی شئ. نو دغه مکمل پروسیس طریقه تاسو ته مې ښودل. د اپلیکیشن کې کار وکړئ، ریل اپلیکیشن ده، تاسو کولی شئ خپل د PUBG دپاره UC، پیپل ته پیسې، یا فری فایر دپاره ډایمنډ واخلئ. په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي وي، د ویډیو لاندې یو لایک بټن ده، ضرور لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، نوټیفیکیشن آن کړئ. او همدغسې نور ویډیوګانو دپاره که غواړئ چې دغسې نور د ارنینګ ویډیو وګورئ، موبایل اپلیکیشن یې وګورئ، نو زموږ چینل دې چینل ته چې کله راغلی ملګرو، نو دلته ورسره خوا کې کتلی شئ په سر کې ویډیو شارټ او پلی لیسټ. پلی لیسټ ته به راشئ. په پلی لیسټ کې تاسو دلته کتلی شئ، ما ځان ته یو پلی لیسټ جوړ کړی، آنلاین ارنینګ ایپس. آنلاین ارنینګ ایپس به تاسو وګورئ. دلته ګورئ 40 ویډیوګانې دي آنلاین ارنینګ ایپس. نو دغه پلی لیسټ په خلاص کې دلته مکمل هغه ویډیوګانې دي چې دې کې تاسو اپلیکیشن مې درکړي دي. هر یو اپلیکیشن نه تاسو پیسې ګټلی شئ، پیپل ته لیږلی شئ، موبایل ته لیږلی شئ. ریل اپلیکیشن دي ټولې. دلته ګورئ واو ایپ ته، دې نه تاسو موبایل ته لیږلی شئ، کلپس ته، دې نه تاسو موبایل ته لیږلی شئ. نو دا ویډیوګانې وګورئ، دې نه هم تاسو کولی شئ چې یو څه زده کوئ، خپل موبایل ته دې نه پیسې ولګئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ. خدای په امان.